بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د یو خاص اسم اعظم وظیفه بیانوم چې دا اسم اعظم به دستا ژوند بدل کی. دا به دستا په ژوند کې ډیر عظیم الشان انقلاب راولي. د ژوند هغه مرادونه چې ناممکنه مرادونه دي، الله جل شانه به دغه مرادونه دستا پوره کی. رب کائنات به دستا حاجتونه پوره کی. ناممکنه مقاصد به دستا سو پوره کی. بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه در نصیب کی. چې په ژوند کې د کومه دعا دا کوم حاجت ته او ته دا غواړې چې دا دعا می قبول شي او دا حاجت می قبول شي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور درلا قبلوي. لہذا محترمو، دا د اسم اعظم وظیفه په خپل زندګۍ کې صرف یو پیر لازمی ازمو کوي. ان شاء الله تعالی ډیر حیران کن نتایج به تاسو د دې محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست چې تاسو اسی هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پر سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ. دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د اسم اعظم دا خاص وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترمو، دا نننۍ وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده او دا اسم اعظم یو خاص اسم اعظم دی او اسم اعظم د الله جل شانه په نومونو کې یو داسې نوم دی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې دې په ذریعہ کوم بنده د الله جل شانه نه وغواړي او د الله جل شانه دا مبارک نوم اسم اعظم الله جل شانه ته وسیله کی، نو الله جل شانه ورته ډیر زر عنایت کوي، ډیر زر به دعاګانې قبلې او ډیر زر به حاجت پوره کوي. نو محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ، نو د دې حیران کن کمالات به تاسو په خپله باندې محسوس کړئ. بس صرف چې د ستاسو توجه برابر وي او د الله رب العزت په دربار عالیه کې سوال وکړئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د ستاسو سوال رد کوي. نه، دا کامله بروسه وي او کامل توکل وي چې ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور زما دا کار کوي. په اصل کې زما عزتمندو، د دعاګانو قبلېدو درې حالتونه دي. یو د کوم څیز دپاره چې تا دعا غوښتلی وي هغه د ستا دپاره په دنیا کې فایدهمنو، نو الله جل شانه به تا ته عطا کي. زما عزتمندو، الله جل شانه علیم بذات الصدور دی او الله جل شانه په هر یو څیز باندې خبردار دی. که چېرې دغه څیز چې مونږ د څه دپاره وظیفه کوو، دعاګانې غواړو، زمونږ دپاره بهتر و، نو الله جل شانه به د دې په حق زمونږ د وظیفه او دعاګانې قبول کی. یا زما عزتمندو، که چېرې زمونږ ته په هغې کې نقصان و، نو الله جل شانه به مونږ ته هغه څیز را نه کي، لیکن د دې دعا او د دې وظیفې د برکت نه به الله جل شانه په مونږ باندې چې کوم غټ تکلیفونه، مصیبتونه، ازمایش را روان وي، الله جل شانه به هغه زمونږ نه دفع کي.
او کچری زما عزتمندو دغه تکلیفونه پریشانه مصیبتونه غمونه خفګانونه هم زمونږ نه دفع نشول نو دا به د الله جل شانه له طرف نه په مونږ باندې امتحان وي. الله جل شانه ګوري چې زما بنده په غم کې خوشاله کې تکلیف کې راحت کې آرام کې ما یادوي او کنه نو الله جل شانه په خپل بندګانو باندې امتحانات راولي. نو کچری زما عزتمندو دغه تکلیف او دغه مصیبت او دغه غم نه زمونږ نه لری نشو نو الله جل شانه به د دې دعا او د دې وظایف او چې کوم ثواب دی دا به موږ ته په جنت کې او په آخرت کې راکړي. کله چې یو بنده ته د دعاګانو هغه ثواب په آخرت کې ورکړي شي دی به دا افسوس او ارمانو کې چې په دنیا کې زما یو دعا نه قبول شوي زما یو وظیفه نه قبول شوي او اوس ما ته په جنت کې په آخرت کې د دې ثواب راکړي شوی. نو زما عزتمندو مسلمان ته په هر کار کې خیر وي کچره تکلیف او مصیبت او پریشانی او غم ورته ورسیږي او دا انسان یعنی دا مسلمان باغې باندې صبر وکي او الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي نو الله جل شانه به د دې صبر په وجه باندې د برکات نور هم سیوا کی. یا زما عزتمندو چې د صدا لپاره مونږه دعاګانې غوښتلې وي هغه الله جل شانه مونږ ته را نصیب کړي نو بیا هم ورګه زمونږه فایده ده. لہذا زما محترم او یو بنده دی هغه دا غواړي چې په دې دنیا کې د زما دعاګانې قبول شي او زما د حاجات تی پوره شي او دا مشکل مې ختم شي نو د اسم اعظم دا خاص وظیفه په خاص اهتمام سره وکړي او بیا چې یو بنده د الله جل شانه نوم وسیله کې الله رب العزت ته نو بیا ضرور الله جل شانه دعاګانې قبلوي. زما عزتمندو دا اسم اعظم په سورت بقره کې هم راغلی دی سورت آل عمران کې هم راغلی دی او سورت طه کې هم موجود دی. بهر حال زما محترم او په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسمه حالات راځي خو الله رب العزت سره مونږ خپل ربط او تعلق په نه پریزو. الله جل شانه سره مونږ خپل تعلق قائم ساتو په دعاګانو سره په وظیفو سره په عبادت سره د قران په تلاوت سره مونږ به الله جل شانه ته قرب حاصلو الله جل شانه ته بنزدېکت حاصلو. نو لہذا زما عزتمندو مونږ ته نا امیدي نه ده پکار چې یار زما دعاګانې نه قبليږي زما وظیفې کار نه کوي. نو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې هم مونږ خپل ځان باندې نظر واچو چې آیا زه قرآن مجید تلاوت کوم او کنه زه 15 واړه وخت منځونو پابندي کوم او کنه یا زما په خېټه کې حرام هونه دي. نو زما عزتمندو د دې د وجې نه زمونږ دعاګانې نه قبليږي او وظایف هم زمونږ بیا اثر نه کوي چې مونږ د قرآن مجید تلاوت کو 15 وخت موږ پابندۍ سره کو او ضرور مسلمان سره مونږه خیر ښېګړې کوو هغه ته تکلیف مونږه نه ور رسو. زما عزتمندو د الله جل شانه په ذات باندې به کامله بروسه ساتو. څومره چې یقین مضبوط وي څومره چې توجه او دیان برابر وي بیا به الله جل شانه د دې انسان په زندګۍ کې ضرور بدلون راولي. لہذا زما عزتمندو د دې لپاره تاسو د خاص وظیفه او د عمل کولی شئ. نو زما عزتمندو کله چې تاسو د وظیفه وکړئ نو د حلال او مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته عنایت کوي او هر قسمه دعاګانې به الله جل شانه قبلوي. بل دا زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې د دې وظیفې د لپاره نه څه خاص ورځ مقرر شته دی نه د دې لپاره څه خاص ټایم مقرر شته دی. بچ څه ټایم هم ستاسو حاجت پیښ شو ضرورت وي مقصد وي خواهش وي غم وي تکلیف وي پریشانی وي نو هم په هغه ټایم کې تاسو د عظیم شان اسم اعظم والا د عمل کولی شئ. نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو مکمل توجه دیان سره وکړئ چې تر کومه پورې د تاسو حاجتونه نوي پوره شوي نو بار بار تاسو دا وظیفه او دا عمل کوئ. کم از کم 3 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه او دا عمل وکړئ. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده چې د ټولو نه مخکې به طاق عادت کې به تاسو درود شریف وایي. خدا ده چې درود ابراهیمی وایي 3 پیری وایي 9 پیری وایي 11 پیری وایي درود شریف وایي. بیا به د دې نه پس دا اسم اعظم 313 مرتبه 314 پیری به تاسو وایي. تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. دا به تاسو 313 مرتبه وایي. بیا په اخره کې
تاسو درود شریف وا تاک عادت کې کچره مخ کې مدري پیری ویلو نو رستو بم درې پیری وای کچره مخ کې مو پیری ویلو نو رستو هم تاسو او پیری وای د دې نه پس په زما عزتمندو د دعا د پر الله سپورت کوي انتهایی توجه سره عجزه سره ګړګړه سره بد الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی الله جل شانه بستاسو په ژوند کې عظیم انقلابات راولي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مډه رضایت خوښشي وي که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګم تاسو سره بل ویډیو کې بری وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان